په غصبي سیمو کې د خدماتو وړاندې کولو په کلکه ډډه وشي. د څرګندونې لغمان والي محمد نن د ولایت په کچه د اداري مجلس په نوبتي غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال وکړې او د ټولو ادارو مسولینو ته جدي لارښوونه وکړه چې په هغو سیمو کې د خلکو ته د خدماتو وړاندې کولو په کلکه ډډه وکړي په کومو کې چې دولتي ځمکې د خلکو له لوري غصب شوي دي. د اداري مجلس په پیل کې لغمان والي محمد د ولایت د امنیت ښې حکومتوالي او انکشاف په برخو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه د معلوماتو د شریکولو ترڅنګ د یو شمېر ادارو مسولینو د ترسره کړو کارونو ستاینه وکړه او ځینې نور هغه چې په کارونو کې وروسته پاتې ول هغوی ته جدي سپارښتنه وکړه چې د ښې حکومتوالۍ د تمثیل او خلکو ته د رغند او ښو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې باید ګړندي ګامونه واخلي او له دې وروسته په خپلو چارو کې وروسته پاتې نشي. وروسته په وار سره په محترلام کې د حلقوي سړک د جوړېدو له امله زیانمن شوو کسانو ته د استوګنیزو نمرو د ویش، لغمان پوهنتون ته د غځېدلي سړک د قیریزۍ د پروژې د پر وخت تطبیق، په قرغیو ولسوالۍ کې د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست د ولسي تړون د برنامې لاندې 53 شوراګانو د کارونو د ځنډېدو د ستونزې او دغه راز د محترلام ښاروالۍ له لوري په ښار کې دننه یا د ادارې ته د برېښنا امنیت اړوند د پخوانۍ ودانۍ د سپارلو په موخه بیلابیل مسایل او وړاندیزونه له اجنډا سره سم د ټولګټو چارو رئیس انجینیر نصرت آغا سنگرخیل، د لغمان پوهنتون رئیس عبدالصبور غفورزي، د کلو بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینیر امان الله میاخیل، د محترلام ښاروال انجینیر نجیب الله لکوزي، د برېښنا امیر انجینیر اکرام الله عابد، د قرغیو سرپرست ولسوال محبت الله شیرزاد او د یو شمېر مسولینو له لوري وړاندې شول. وروسته د مجلس د ګډونوالو لخوا فیصله وشوه چې د حلقوي سړک زیانمن شوو کسانو ته د په تدریجي توګه د استوګنیزو نمرو ویش جاري وساتل شي. دغه راز د پوهنتون د سړک د پروژې په اړه د ټولګټو چارو ریاست د پلان مطابق خپل پروګرام مخته یوسي. په قرغیو ولسوالۍ کې د ولسي تړون د برنامې د 53 تړلو شوراګانو په تړاو د ولسوالۍ د سرپرست په مشرۍ یو ګډ کمیسیون په دقت سره کار وکړي او هغه شوراګانې چې په غصبي ساحو کې نه دي د هغوی د کارونو د طرزالعمل مطابق پیل او هغه چې په غصبي ساحو کې دي هلته د خدمات نه ترسره کوي. همدارنګه د برېښنا امنیت د اړوند موضوع په اړه پریکړه وشوه چې د عدلیې د رئیس مولوي عبید الله لکوزي تر مشرۍ لاندې دی یو ګډ کمیسیون دی او د ښار دننه د نورو ټولو هغو ادارو پخواني تعمیرونه په دوامداره توګه وکتل شي چې ادارې پورته د سلطان غازي بابا ښارګوټي ته انتقال شوي او دلته له پخوانۍ ودانۍ اغیزمنه ګټه نشي پورته کولی، نو په هغې د کار وکړي او خپله پریکړه د اداري مجلس سره انتقال کړي. په پای کې د ولایت د مرستیال الحاج شهزاده مظلومیار په مشرۍ د 1498 لمریز کال د ولایتي انکشافي پلان او پروفایل د جوړونې او وړاندې کولو په تړاو د اقتصاد رئیس او د اصلاح دفتر همکار خپل ترتیب کړی پریزنټیشن د مجلس ګډونوالو ته وړاندې کړي چې د مجلس د ګډونوالو لخوا پرې بحث او خبرې اترې وشي. ښاغلي مظلومیار د ادارو مسولینو ته لارښوونه وکړه چې دغه مهم پلان او پروفایل جوړونې ته خاصه توجه وکړي او د اصلاح او سمون لپاره خپل رغنده پیشنهادونه وړاندې کړي.